وربند د بین الافغاني خبرو د پایل اساسي ټکی هغه څه چې تر دې دمه افغان حکومت او نړیوال پرې ټینګار کوي خو طالبان وایي پر دې مسلې به د افغانانو په خپل منځي خبرو کې بحث وشي دلته راټول شوي له بیلابیلو ولایتونو څخه دي خو غوښتنه یې یوه ده موږ په افغانستان کې باید داسې اصول راسي هغه پایداره کړي پایداره اصول هغه صورت کې راځي چې صداقت کړي د ما له مېلمنو پوښتنه دا ده چې دوی دغه کوم یو اسلاسیس پلاوی تعین کړی ده آیا په دې کې داسې عالمان شته ده چې د هغوی د علماو سره د شریعت په چوکاټ کې اوربند ته قناعت ورکړي او یو دوامدار په اوربند منځ راشي موږ سوله غواړو او خدای د سوله راولي طالبان او حکومت د خدای یو کې د سوله راشي جنګونه بند شي نو زمونږ ستړي یاستو د افغان سولې بهیر پیچلی بلل کیږي اوس سترګې برته همدغو خلکو ته اړول شوي چې د روان سولې بهیر څخه څارنه وکړي نو زه وایم چې یو څه د مونږه متقابل درک ولرو اما غوړه چې طالب نه غواړو چې زموږ طرف درک کې باید مونږ طالب درک کو په دې هیواد کې شل کاله خصوصا شل کاله مخکې چې امریکا او د امریکا په مشرۍ قواوې راغلي آیا په دې خاوره کې ظلم وشو که ونه شو حاجي صاحب عبدالواحد د هلمند څخه پوښتنه وکړه هغه په دې هلمند کې په بېګناه کورونو باندې حملې وشوې که ونه شوې آیا په زرګونو بېګناه خلک په ګوانتنامو او په بګرام او په نورو زندانونو کې واچول شو که ونه شو دا خلک د خپلو سیمو وضعیت ته په کتو اندېښمن دي چې د جګړې دواړه خواوې طالبان او افغان حکومت به زر پخلاینې ته ونه رسیږي خو د ځینو په باور بیا د خلکو یو موټی کېدل او د جرګو له لارې کیدای شي سولې ته د رسیدو لاره اسانه شي زمونږ برخلیک کوم خواته روان دی تاسو مشران یاست څه پلان ده دا د مونږ دود دستور دی هیڅ پرېږده د میکانیزمونه چې خارجي دي یا د بین المللي میکانیزمونه دي مونږ خپله میکانیزم لرو مونږ به تیږه واچو دغه تیږه به وساتو او یو د بل سره په یوه توافق ورسېږو او هغه به تضمین شي د مونږ د خپله ملي میکانیزمونو له لارې نه بیا هم اندېښنه شته چې څنګه او په کوم میکانیزم سره کیدونکی احتمالي وربند تلپاتې او اوږدمهاله کیدای شي که صداقت موجود حاجی صاحب او شنیت او طالبان هم شنیت ولري او د حکومت لخوا خو تر څو چې زه نه خبرې ما زموږ سیاستوال او د دولت رهبری خلک چې دي او خو کېدای شي چې زه نه وایم چې د ټول تضمین وکم خو په دې وطن کې خلک شته او د حکومت هم اوس ځینې موږ مسؤلان لرو چې دوی ډېر صادقانه غواړي چې په دې وطن کې سوله راشي د بین الافغاني خبرو په وړاندې یو لوی خنډ د بندیانو خلاصون بلل کیږي په وړاندې وروستی خنډ د 400 طالب بندیانو آزادېدل ویل کېدل چې د خلاصون فرمان یې د مشورتي لویې جرګې د هوکړې له مخې لاسلیک شو د دغو بندیانو له ډلې 80 تنې خوشي شوي خو د سولې خپلمنځي خبرو پیل لا هم په نن او سبا کې پاتې دی شازیه حیا BBC کابل